سلام څنګه خې ته کوم ځای زه راشکه مزه راشکه ما راشکه شناختی کارت را یاره چې ما خو نه جوړ کړ نه دی یو کړی لایسنس یاره چې موږ سره نشته هیڅ هم را سره نشته راته څه کې کبار راټول کبار راټولې او نه سره لایسنس نه سره شناختی کارت شته نه جی نه ولې دا تاسو د پاکستان د ټیپر سرخ کاری که څنګه نه جی نه هغه خو را درختاري خو دغه بس پلار مې کارت جوړی را ده ها خو لکه پیسو نه کار روان دی پیسو نه کار روان دی ها جی چې دا کبار ټول راټول کې ها جی دې کې تا 100 روپے پاتې کی یاره جی زرم په پاتې کیږي تاسو هم پاتې کیږي دا هډی ری دي نو پاتې څه کوي بیا یاره جی واده مو کړی او کور والا واده کړی دی ها جی یاره منم دی راواچ اوسو بچی دي یاره جی اوس مو کړی دوه کال شو ها ماشوم شو مړ شو ها 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 وګوره به دغه چې ماشوم وفات شي که نه نو دا د مور پلار دپاره خیر د خفګان خبره خدا د آخرت د ای د بخشي ذریعه ګرځېږي ها په هغه جن کې به چې کوم دی نو دې سپارش کوي صحیح هو ټیک ده اوجه اوس هغه ده ووایه جی جی چې ته مودر لخوا د دې لپاره نوح مې سره ګپ لګو چې ته په الله یقین وکړه چې پېټرول لا سره ختمېدو کې دي ښه جی ښه کمپلیکس ته ورغلي وم چیک اپ مې کو چې واپس وروتم اوجه چې پېټرول پمپ ته ورته شوم یاره په جیب مې چې لاس وو نو بس بټوه رانهلته کې چاوالې وه ښه نو ما یې که صرف قرض دی راسره وکړو چې زه به پېټرول واچوم او به چې بیا کله مخې له رالې بس تا یاره جی تاسو روپۍ هم کمه نه ده ها نو ما سره بالکل څه نشته که بیا چې سایکل چا سره ودروم دلته پیسې در راوالم نه نو تا سره جیب کې څه هم نشته هېڅ هم راسره نشته خدای شته تاسو نه څه پړ ده الله نه پټایم تاسو نه څه پټایم لکه اوس تا سره جیب کې روپۍ هم نشته تاسو تلاشي کولی شئ تاسو ته څه در ووایم د الله نه پټایم تاسو نه به څه پټه شي ښه ده یو کار کوو دا درته وایم داسې کار کوو جی جی چې ته وې دې کې زه نور کله 800 روپۍ ګټم څنګه نور کله تاسو وایئ چې دې کې زه 1000 روپۍ 800 روپۍ تاسو مې زرو مې ډېر تا چې ته را کباړ راټول کې بیا چې خرڅ کړې که نه اوجه نن یو کار نه کوو جی جی ګرمي ده ها ګرمي خو ده که نه ها بالکل زه وایم چې نه چې دغه 1800 پرېږده چې 500 روپۍ والې کور ته لاړ شي نو څنګه وایي ولې نه خوښه به ښه خبره ده بالکل نو بیا ونیسه دا 500 روپۍ دا ستا یاره دي چې دا خو داسې هغه کوي څه کوم پرېږدی مړه دا خبرونه هم ډېرې ستاسو به خوله به چوټي وکړي څه خبره نه زه تا ته یو خبر وکړم داسې کومه ګرمي ده که نه ګرمي خو زیاته ده که نه تاسو ګرمي ډېر ناترسه ګرمي نو په دې زه کې په تورو کپړو کې ولاړم او داسې به ایمان داسې نور راکاږي که نه که نه چې په ایمان ته به دا نور مونږ وخي همداسې ده ګوره په دې ګرمۍ کې چې ته وتې او خپله مزدوري کې د دې مطلب دا دی چې ته غیرتي ځوان یې بېغیرته سړی خو دا نه شي کولی که نه صحیح خبره نو الله پاک هم غیرتي ذات دی بېشکه بېشکه نو د هغه ستاسو غونته غیرتي خلک ډېر خوښ نو بیا چې د الله پاک خوښ بیا به زمونږ ولې نه خوښ بېشکه غیرتي صحیح ذات ده؟ دی او دا 500 روپۍ نه دي دا ستا انعام دی ته روتې ته مزدوري کوې خو زه د دې پسې درته یو بله خبره کوم ته ته ونیسه بیا راته هغه کوم اوس چې ته کور ته لاړ شې اوجه نو ته به د وړو هغه مور ته وایې چې به ما خو چوټي وکړه نو کارېږي خو برته نه یاره اوس تپوس خو به رانله دې من کې چې پسې چوټي کې واتې عایشه بسې نو د هغې حال هم درته ښیم ورته به ووایې جی جی وی روان وم یو ورور دی مخې له راغلی و ورور دې ټیک شو وی هغه ورور دی وی چې ما خو څه کوې چې دا 500 روپۍ به د ما خور له ورسې نو دا به هغې ته حواله کړې وی ستا حصه یې م راکړو زما یې م راکړو راته وایي چې چوټي وکړه ټیک شو الله مو خوشحاله کړي اوس به چېرته ځئ سیده به کور ته ځان به رسو چوټي شوه بالکل چوټي شوه سترګې د لمر راپاره هم د ما سره تاوي و چې مې به هم تیار یو روټۍ به هم په دا ډېر ګران شي به دغه تلو کې راته دغه وایم چې الله پاک دې دومره کامیاب کا چې ستا سوچ هم نه امین څنګه حالات واقعات برابر ولې خوب درغلی نه ها خو ګرمي ده بس ولا چې نو څه سوچته کو مړه نشته سوچونه سوچ کې غوتلې وې کنه ما خو د خیال لږ سات نه نو دا ته مې بابا نه تاسو کو جدي لګې دې ټیم کې بدې څه سوچ کوي مړه بس نه کنو دا سده چې دا دنیا دې سوچونه ده چې ژوندی وي سوچ نه ولاکه خلاص شي خو کله یو غم او کله بل غم دا نن چې کومه ګرمي ده که نه دا چې کومه ګرمي ده
زما به خیال چې کور کې پروت وي ښه بېغمه ده ښه وه. نو بس ښه ورځ د چا نه وي خوښه ولاکه هېڅوک هم تکلیف واخلي چې ګزاره کېږي او چې نه کېږي بس بیا څه خرڅې زه دا کپړې خرڅوم دا زړې ګاډو کپړې شي ها زه خرڅوم نه دې کې ته 100 روپۍ ګټې یاره نیکه چې ایماني خبره وي که نه نو دغې پته نه لګي که نه دا اوس بعضې ورځ ډېرې خرڅې شي بعضې چې ورځ ډېرې خرڅې شي بیا له څو خرڅېږي نو چې ډېرې خرڅې شي داسې وشي چې 1500 مو شي 2000 مو شي 1500 دې کې د پاکې څو پاتې کېږي نو بس دې کې موږ 10 روپۍ چې دروغ پکې نه وي په کپړه کې دي و دا پته نه لګي بعضې ټیم کې ډېرې خرڅې شي بعضې ټیم کې خرڅې نه شي بس بیا نن دې څومره لږې څومره اراده وه نو څومره بس مزدوري وکړم نو ډېره وي مړه والله چې نیک چې رښتیا را باندې وي چې بس څومره الله راکړي بس شکر پرې وباسو انسان خو څه اراده یي که نه څه زړه کې داسې څه تمه یي چې بس زه بس خو نن دومره پیسې شوې نو بس خره ګرمي ده به ځم څه وایه څه اراده دې کړې وه یاره چې رښتیا را باندې وایې که نه نو دروغ د ایمان تاوان دی بس را باندې هغه پاتې ده کرایه کوارټر نه ما و چې بس نه الله مهربانه څومره کرایه ده 4000 روپۍ رانه خلي نو 4000 روپۍ به ته کاکا دې کې څنګه ګټې چې نو یو نن خو نه بس دی چې ورځ 2-3 تېرې شي الله پاک یې راکړي پکې 15000 پوره شي نو خو درې انشاءالله څلور ورځو کې او چې په یو ورځ د 15000 میلیو شي نو بیا بس الله خو دې ایمان نصیب کړه الله تعالی دین او دنیا ښایسته کړه الله تعالی دا خو د کاکا د کرایې پیسې شوې ټیک شو نن چې کوم موسم دی که نه دا د ډېرې چې کور کې پکې ته پرېوځي ښه بېغمه ټیک شو دقه د کرایه شوې دا 500 روپۍ نننۍ مزدوري شوه په ایمان ښایسته کړه پاک پروردګار دین او دنیا ښایسته اوس به څه کوې بس زما بس دا کرایه چې ورکړم ځکه چې څو ورځې نن 4-5 تاریخ دی که خیال دی نو بس چې دا ورورسم او دا ورکړم لا به مې هډوکي سپک شي دی اوس به کور ته ځې انشاءالله ښه په خوشحالۍ بلکل لاړم الله تعالی په ایمان ښایسته الله په امان پروردګار الله په دین